السلام علیکم دوستانو، نن تاسو ته د بادامو کیک جوړولو طریقه ښیم. اول به 100 ملي لیټر غوړي، 6 قاشقې کوچ او 150 ګرامه بوره سره ښه مکس کړئ. او بیا ورسره 3 دانې هګۍ مکس کړئ. په دې مرحله کې به 100 ملي لیټر بټر ملک پکې واچوئ. بټر ملک کولی شي هر سوپر مارکیټ کې پیدا کړئ. که پیدا مو نه کړو نو په اسانه طریقه یې کور کې هم جوړولی شئ. نیم ګیلاس شودو کې 1 قاشقه سرکه ګډ کړئ نو بټر ملک به جوړ شي. اوس به 100 ګرامه اوړه، 1 قاشق ونیلې بوره او 1 نیم چای خوري قاشق بیکینګ پاوډر پکې واچوئ. او دا ټول مواد مو چې واچولو نو ښه صحیح به مکس کړئ. او بیا به لږ بادام هم پکې واچوئ. اوس په د کیک لوښی له کوچ سره ښه غوړ کړئ تر څو کیک مو وننښلي. او تقریبا 1 ګیلاس بادام لاندې اچوئ. بادام مو چې څومره ډیر وي همدومره به مو کیک ښه او خوندور راځي. د کیک مواد به د بادامو په سر واچوئ او په 180 درجه کې به 40 دقیقو دپاره پوخ کړئ. ښایسته او خوندور د بادامو کیک تیار دی. که دا کیک مو خوښ شوي نو کور کې حتما جوړ کړئ او موږ سره خپل نظر شریک کړئ. مننه.